لغمن کې د پاچاجوی کانال د پاککارۍ چارې د پټي په پرې کولو سره پیل شوې. بل لور ته مزګران او کارګر خوشاله دي چې د یاد کانال په پاککارۍ سره به له یوې خوا ځوانانو ته د کار زمینه برابر شي او ترڅنګ به یې کرنیزې ځمکې خړوبه شي. د کرنې او مالدارۍ رئیس محمد ولی محسن وویل یاد کانال د لغمان مرکز مهترلام اړوند د بغلک کلي کې د UNDP موسسې په مالي ملاتړ چې تطبیق کوونکې موسسې کوکتا د کرنې او مالدارۍ ریاست تر څار لاندې د پاککارۍ چارې پیل شوې چې 230 بیروزګار ځوانانو ته پکې د کار روزګار زمینه برابر شوې. باچاجوی کانال پر رابطه چې دلته اوس په الحال کار شروع کیږي نو د لپاره د کوک موسسې او د زراعت په سکتور د چتر لاندې کار وکړي نو په دغه رابطه باندې چې اوس روزانه په دغه باچاجوی کانال کې چې کم کاریګر دي هغه 230 کسان دي او د بچ د روزمره کار وکړي د یو میاشت لپاره نو هغه ته بچ د روزانه $4 معادل افغاني به ورکول کیږي او مالی مرسته کوونکې چې دی هغه UNDP دی او موږ هم دا غواړو چې ولسونو ته هغه ځوانان چې بیکاره دي هغوی ته د کار زمینه ورته برابره کړو. نظارت برخه هم زموږ دی، موږ به چې دی روزانه زموږ یو مدیر صاحب به راځي او د دې به نظارت کوي او ګوري به او شفافیت په توګه انشاءالله زه ټول ولس ته او د خپل لغمان ولسونو ته اطمینان ورکوم چې شفافیت به انشاءالله پوره کامل ډول سره به انشاءالله وي. موږ هغسې خلک نه پرېږدو چې خیالي کسانې ګمارلي وي هغوی به چې دی وظیفې نه منفک کېږي. هغه څوک چې کار کوي هغوی ته به بیا تنخواه ورکول. د دې ترڅنګ د اقتصاد رئیس جان محمد حامد وویل چې له مؤسساتو سره ښه همغږي لري. نوموړي له ټولو مؤسساتو وغوښتل چې په لغمان کې امنیت په بشپړ ډول تامین دی او دوی کولی شي چې خپل فعالیتونه په مرکز او ولسوالیو کې ترسره کړي. لغمان ولایت کې پورا همغږي مؤسساتو او مربوطه سکتورونو کې موجود ده. دلته هیڅ قسم مشکل نشته. څومره مؤسسات چې په لغمان کې کار کوي او پروژې تطبیقوي فوق العاده په خپل اختیار باندې هغوی پروژې تطبیقوي. هیڅ قسم خنډ او ځنډ او مشکل پکې نشته. او د دې خبرې کاملا اطمینان در کوم چې د لغمان ولایت په ټولو ولسوالیو کې زرګونو کسان په کار مصروف شوي دي او خلکو دپاره کاري فرصت او زمینه برابر شوی ده. یو طرف ته به زمونږ د وطن آبادیږي او بل طرف ته دغه بېروزګارو خلکو دپاره کار زمینه برابریږي. نو انشاءالله موږ کوشش کړی ده نو د UN ټولو مشرانو سره مجلسونه کړي دي او په داخل کې لغمان کې چې څومره مؤسسات دي ټولو سره زموږ پوره همغږي او کاملا ډاډ او اطمینان د شفافیت او د امنیت او د همغږۍ مکمل موږ ټولو مؤسساتو ته ټول ولس ته اطمینان ورکوو. په ورته مهال بیا کارګر د یادو پروژو په پیل کېدو خوشحاله دي چې په کور دننه ورته د کار زمینه برابره شوې. نوم مې اتصال د پلار نوم مې عتیق الله د نالاوي د کلي اوسېدونکی یم. ډېر خوشحاله یو یعنې ډېر خوشحاله یو چې هم به یاله صفا شي او هم به ورسره د خلکو ته اوبه تېرې شي. تر اوس هم دا یاله وچه ده نو د خلکو ضرورت به هم راپشي او موږ خوشحاله یو چې موږ ته کار پیدا شو. مخکې بېکاره وم او اوس دغه د په کار باندې ولګېدلو نو یو مړې حلاله روزي به پیدا کړو خپل بچیو ته. نو موږ ډېر خوشحاله یو د موسسې نه. زه کمکی د ډول آباد د کلي اوسېدونکی د میرزا محمد یعقوب زوی یم او موږ له دې موسسو نه ډېر خوشحاله یو چې دلته موږ ته کاري زمینه مساعده کړله. یو خو دا ده چې د موږ به دا ویاله پاکه شي. دا ویالو نه ډېر خلک استفاده کوي غیر د دې ځمکو نه چې دا ځمکې دا اوبه شي. دنه خلک په کورو کې استفاده کوي کاسې او لوښي ترې په باندې وینځي او بل دا ده چې د موږ ویاله کې هر ګن پروت ده دا به موږ صفا کړو. د موږ ډېر ترې خوشحال یو چې موږ ته کار برابر کړ او دا بې ځایه ګرځېدلو نه دا ځوانان منې شول او دغلته راځي د خپل مزدوري کوي او مړې حلاله روزي ورته ځان ته پیدا کوي او دې موسسو نه موږ ډېر خوشحاله یو. موږ هر موسسه چې موږ ته دلته راځي موږ ته خدمت کوي موږ ته خوشحاله یو موږ ته مننه کوو. بل لور ته د سیمې اوسیدونکو او بزګرانو د یادو مؤسسو له استازو د کرهڼې ریاست له رئیس څخه د مننې ترڅنګ وویل چې د دې کانال په پاککاري سره به یې 40 هکټار کرنیزه ځمکه خړوبه شي. زما نوم عبدالرسول د محمد خیلو د قارې مالک یم او نماینده یم. یعنې موږ دونه پرې خوشحاله کړو چې خدای به سره خوشحالي وي او دا موږ ته ډېر پیدا کړي او ډېر هغه کې موږ ټولې وچې وي حاصل یې نه کوو بل شی نه کور م آباد زوی یم نه چې موږ ته دونه همدردي وکړه. داسې پخوا دونه مشکلات کې جوار او سکاټیر او هغه اوبه نه راتلې چا نه پرېښودلې او بندونه ورانو ټول ورانو هېڅ یې نه پکې او اوس کور آباد زوی یم نه زمینه برابر د خوار غریب کار هم وشو پکې او هغه هم ویالو جوړه شو. زما نوم واټول د سیاسي قوې نماینده یم
دغه یالې کې چې کار کېږي موږ ډېر خوشحاله شو. دغه یالې باندې په زیاتې ښه کاروبار یې کوو، بل ټول د قوم خدمت ده او موږ ډېر خوشحاله. مخکې دا پروګرام راغلی او بیا راغی، موږ ډېر د خلکو ډېر خوشحاله شو. باید چې دایم دپاره دغه پروګرامونه راشي، د دهقانانو ځمکې خړوب شي او مشکل حل شي. ګټه یې دا ده چې په دې چې ځمکې د خلکو اوبه کېږي، په ترکاریګانې اوبه کېږي، خو به دلته بیخي اوبه نه راځي د سایې ته. هغه یالې بندونه خراب دي، بندونه جوړ نه دي، بندونه وران دي او یاله په خپله هم پسې راځي. ښه د روي کار نه ټول بیخونه بلا بتور وځي. د انقلاب کې یاله چا نه ویستلی. اوس چې تاسو دا کاري کوي دا کورماباد په چا نه ځوانان ته د کار په اعتبار باندې کار ورته پیشه پیدا کېږي، خو غریب کې هغه کېږي مسؤل کار باندې اخته کېږي او کارونه کوي. دا ډېر ښه پروسه ده، ډېره ښه ده، خدای مدایم لري او خوشحاله دي. د یادونې وړ ده دا مهال د دې ولایت په مرکزه ولسوالیو کې ګڼې پروژې تر کار لاندې دي چې ورسره ګڼ شمېر ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې. یاسر مشتاق، هیرو ټي وي، لغمان.